نړۍ د بدلون په حال کې ده. حتی د موټرو اشترینګونه په سرعت سره بدلیږي. مثلا دلته تاسو چې کوم اشترینګ ګورئ، کولی شئ ورباندې ویده شئ او یا هم کولی شئ ورنه د خوراک دپاره میز جوړ کئ او ورباندې ډوډۍ وخورئ. دې یو ته بیا د الوتکې والا اشترینګ وایي چې اوس په موټرو کې کاریږي. د الوتکې اشترینګ هم همداسې دی. او دا یو چې بیا ګورئ، دې ته چې دی پټیدونکی اشترینګ وایي. مطلب ته د موټر نه راووتې، اشترینګ دې پټ که. غل حیران پاتې کیږي چې اوس موټر په څه شي وچلوم. د بوګاټي اشترینګ بیا مسخره دی، ځکه کله چې تاسو دا اشترینګ تاووئ منځ یې ورسره نه تاویږي. او دقیقا پخوا وختو کې هم داسې یو چا ډیزاین راویستی و، خو ټولو خلکو رد کړی و. او د ټسلا اشترینګ بیا غیر انساني دی، ځکه دوی پکې مهارت نه کار اخیستی او ډیرې پیسې خپل بچت کړي، په اشترینګ یې ډیر مصرف نه دی کړی.